سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ درنو لیدونکو تیر درس کې مو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه سټینډ اپ باندې بحث کړی و نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 14 درس ته چې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې به پکې پر سیکوینس باندې رڼا واچوو درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 14 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی مثلا ته د سیکوینس ورپېژندل دوهم مثلا د ټلویزیوني راپور لپاره د سیکوینس په جوړولو پوهول دریم مثلا ته د سیکوینس بیلګې وړاندې کول د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید موږ پورته اهداف ترلاسه کړو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی مثلا به سیکوینس وپېژني او د هغه په تعریف باندې به پوه شي دوهم مثلا به د خپلې موضوع اړوند د ټلویزیوني راپور لپاره سیکوینس جوړ کړای شي دریم مثلا به د سیکوینس مختلفې بیلګې وګوري او پر هغه به لا ښه پوه شي درنو لیدونکو تاسو به د سیکوینس نوم اوریدلی وي یا به مو د سیکوینس په تړاو څه لوستلي وي له ځان سره د سیکوینس په تړاو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې سیکوینس څه ته وایي درنو لیدونکو مخکې له دې چې سیکوینس باندې بحث وکړو ورځو د سیکوینس دوې بیلګې ګورو هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي لاسته راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي لاسته راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو بیا بلهارې بریا نه برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای Anytime you have a repeated action, you can make a sequence. Like here on the basketball court. همچنان برایتان صحنه‌های متنوع ایجاد می‌کند تا تصویرتان از یک صحنه به صحنه دیگر خیز نزند. هر زمانی که یک صحنه دارید که در آن عمل تکرار می‌شود، می‌توانید تسلسل خلق کنید. مانند این صحنه‌ها در میدان بسکتبال. با اولین چیزی که نیاز دارید صحنه اصلی را بردارید، صحنه در برگیرنده تمام عمل، مانند این. ما اینجا یک صحنه اصلی با تمام عمل برداشتیم. The key is to break down the action into smaller bites. It's not just a basketball shot. بیایید که چند صحنه متوسط و نزدیک هماهنگ برداریم. هدف این است که عمل کامل را با پارچه‌های خردتر تقسیم کنیم. درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپورونو سیکوینس په تړاو مو دوه بیلګې ننداره کړې اوس هم راځئ چې په سیکوینس مفصله رڼا واچوو سیکوینس انګلیسي لغت ته چې سلسله زمني تسلسل ادامه پرلهپسې والی او داسې نورې معناوې لري
په ټلویزیوني راپورونو کې سیکوینس د یوې صحنې برجسته او نږدې شاټونه دي چې د واضحو ځانګړو معلوماتو په وړاندې کولو سره د سرچینې د یو خاص عمل څرګندونه کوي. په دې معنی چې سیکوینس د یو عمل د ترسره کولو پر وخت د سرچینې منظم پرلپسې شاټونه دي، داسې چې په منظم ډول د سرچینې دغه بشپړ عمل مخاطبانو ته په مسلسل ډول له پیله تر پایه وښیي. د بیلګې په ډول تاسو غواړئ چې د یوې ادارې رئیس خلکو ته ادارې ته د تلو او دفتر کې د کار د شروع کولو په حالت کې وښیي. تاسو کولی شئ یاد کار د سیکوینس په ذریعه په لاندې ډول ترسره کړئ. رئیس دفتر ته د تلو لپاره آمادګي نیسي، تاسو یې شاټ اخلئ. رئیس موټر ته پورته کیږي، تاسو یې شاټ اخلئ. رئیس د دفتر په لوري موټر روانوي، تاسو یې شاټ اخلئ. رئیس د دفتر ودانۍ ته په رسیدو له موټره ښکته کیږي، تاسو یې شاټ اخلئ. رئیس ودانۍ او بالاخره دفتر ته داخليږي، تاسو یې بیا هم شاټ اخلئ. رئیس خپل کمپیوټر چلانوي او کار پیلوي، تاسو یې شاټ اخلئ. د اړوند شاټونو د یوځای کولو او په ټلویزیوني راپور کې استفاده کول سیکوینس ده. د دغه سیکوینس په ذریعه به تاسو مخاطبانو ته دفتر ته د اړوند رئیس تګ او په دفتر کې د کار پیل کول په جذاب ډول وښیي. درنو لیدونکو، سیکوینس په دې ډول هم تعریفولی شو. سیکوینس هغه نږدې ویډیو شاټونو یا نږدې تصویرونو ته ویل کیږي چې د سرچینې د یو عمل په اړه تفصیلي معلومات د تصویر په مټ وړاندې کوي. د بیلګې په توګه تاسو غواړئ د پوهنتون یو استاد ټولګي کې د تدریس پر مهال وښیئ. د اړوند عمل ښودلو لپاره سیکوینس په لاندې ډول جوړولی شئ. تدریس ته د آمادګۍ او مطالعې پر وخت دفتر کې د استاد شاټ واخلئ. له کمپیوټر سره یو ځای له دفتره د راوتو پر وخت د استاد شاټ واخلئ. ټولګي ته د تلو او ټولګي ته د داخلېدو پر وخت د استاد شاټونه واخلئ. د محصلانو په وړاندې سټیج ته د تدریس په موخه د ودرېدو پر وخت د استاد شاټ واخلئ. همدارنګه محصلانو ته د تدریس پر وخت د استاد شاټ واخلئ. د همدغه پورتنیو شاټونو مجموعه د ټلویزیوني راپور لپاره سیکوینس ده. درنو لیدونکو، په سیکوینس کې د یو چا کور، دفتر، د هغه حرکات او هغه عمل چې دی اجرا کوي په مسلسل او منظم ډول عکاسي کیږي، لکه کوټې ته د ننوتلو، په څوکۍ کښیناستلو، د موټر چلانولو یا د لاس د ګوتو د حرکاتو عکاسي کول او داسې نور. وروسته اړوند شاټونه یا انځورونه سره یوځای کیږي، داسې چې په منظم ډول یو عمل څرګند کړای شي. درنو لیدونکو، د سیکوینس لپاره اخیستل کیدونکو انځورونو ته سلسله‌یي تصویرونه هم ویلی شو چې د هغوی په وسیله د یو عمل جریان ښودل کیږي. د سیکوینس لویه ګټه دا ده چې د هغه په ذریعه موږ کولی شو د سرچینې یو لوی عمل په زړه راښکونکې توګه په بشپړ ډول په کم وخت کې مخاطبانو ته وښیو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 14 درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه سیکوینس باندې وغږیدو. د اړوند درس لپاره له لاندې سرچینو یا مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د اړوند درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.